زمونږ دښمن هغه سړی نه دی چې هغه سره د ټوپک راځي زمونږ قام ختموي، زمونږ یې نه ختموي. زمونږ دښمن هغه سړی دی چې نور خلکو ته ما غلط معرفي کوي، هغه میډیا ده. د امریکې یو فوجي ډېر خطرناک و چې هغه افغانستان په ځمکه باندې ظلم او جبر کولو. کنه د امریکا د میډیا یو جرنالیست ډېر خطرناک و چې په لکو امریکایانو ته به امریکا کې وی چې دا خلک زمونږ فوجیان مړه کوي، دا خلک دهشتګرد دي، دا خلک زناوران دي او قبایلي دي او غرونو کې اوسېږي. نو دی د ټول نړۍ پرسپشن دا جوړ کو چې دا خلک جنګونو والا خلک دي، دا سیویلایز نه دي، دی د ټول نړۍ د امن دښمنان دي، دی د 9/11 حملې مو کړې، دی مړي مو کړل، دا دهشتګرد هم دي، دی اسامه ته پناه ورکړې وه. دا اوس راځو د امریکې سټراټیجي ته. امریکې د انساني فطرت نه دا یو شی څنګه اوچت کو، د انسانانو د نړۍ یو وطن باره کې پرسپشن جوړوله، دا د امریکې هتیارو، دا د امریکې وسله وه. خلک وایي د امریکې وسله ټوپکو، جازونو، ټانکونو، بحري فوجو چې څم وو، غټ طاقتونو، میزیلونو راغله. نه، د امریکې غټ طاقت و چې د افغانستان پرسپشن نړۍ ته څنګه شو کی، د افغانستان فکر نړۍ کې نورو خلکو ته څنګه ورکی د میډیا په طریقه باندې. لکه په جنگ خو به ته یو سړی مړ کې، خو هغه چې د افغانستان باره کې کومه نظریه لري، نظریه سره به څه کې، نظریه خو نشي بدلولی. همدغه سټراټیجي برطانیه، همدغه سټراټیجي امریکا او مغربي طاقتونو راواغسته او زمونږ سیمې ټول نړۍ ته داسې معرفي کړي چې دا خلک چې دي پښتانه، دا ټرایبلیسټک خلک دي. تاسې به په نیوز کې یو خبره بار بار وړېدلې دي، الجزیره باندې او دا نور چینلز دي، دا BBC، دا غټ غټ نیوز باندې دی به پښتنو ته څه وایي په 2015 کې؟ دی پښتنو ته وایي the largest tribalistic society in the world. پښتنو کې نن سبا قبیلې شته، لکه قبیلې شناخت خو زما شته چې زه محمد زه یم، بل زتران دی، بل وزیر دی، شناخت خو شته، خو قبایلي نظام شته دی په اوس 2015 کې پښتنو کې؟ قبایلي نظام خو نشته، شناخت خو شته چې زه محمد زه یم، دا زدران دی، دا وزیر دی، دا مومن دی، دا باجوړی دی، دا کنداری دی، دا لغمانی دی. خو قبایلی نظام خو نشته کنه، قبایلی نیچر خو نشته اوس کنه. اوس خو مونږ 2015 کې قبایلیزم، ټرایبلیزم مونږ ډېر شاته پرېښی دی. نو ویسټرن میډیا او امریکې او د نور طاقتونو دی زمونږ پښتنو ته په 2015 کې هم وایي چې د لارجسټ ټرایبل سوسایټي وي، د نړۍ ټولو نه غټه قبایلي قوم، قبایلي قوم اوس هم په 2015 کې دا د خلکو ستا پرسپشن جوړولو نړۍ خلکو په نظر کې چې پښتانه د دې علاقو خلکه سنټرل ایشین دا سره رقم خلکو دا د دې طریقه وه. نو دی د ټول نړۍ پرسپشن دا جوړ کو چې دا خلک جنگونو والا خلک دي، دا سیویلایز نه دي، دی د ټول نړۍ د امن دښمنان دي، دی د 9/11 حملې مو کړې، دی مړي مو کړل، دا دهشتګرد هم دي، دی اسامه ته پناه ورکړې وه. دا پرسپشن د نړۍ په خلکو کې چې را جوړ شو د افغانستان او د پاکستان او د ایریا باره کې، نو بیا دښمن ته لاره ډېره ازاده وه. د هغې وطنونو حکومتونو ته ډېره اسانه وه چې هغه راشي او دلته هر قسمه ظلم وکړي، ځکه د هغې ځای د ولس سپورټ شو سره، د هغې ځای د ولس سپورټ خپل حکومت سره شو. خپل حکومت ته ویل چې موږ تا پسې ولاړو، لاړ شه موږ ته دغه دهشتګرد طالبانو، د پښتانو، د قبایلي خلکو چې نړۍ کې ته څوک محفوظ نه دي، دا دې سره جنګ وکاو، ولس ټیکسونه مو ورکول، چا پې غوږ نه اوچتول. حکومت لاړو خپلې ګټې، خپل ظلمونو، خپل هر څه دپاره هر څه وکړله.
حکومت ته دا طاقت څنګه ملو شو؟ په دې باندې مونږه خبره وکړه چې د نړۍ کې د خلکو پرسپشن، د خلکو سوچ ستا باره کې څنګه جوړ کو. نو دا ټول قصه چې ده دا وړه نقطه کې د توس راغونډو. وړه نقطه کې دا ده چې زمونږ دښمن هغه سړی نه دی چې هغه سره د ټوپک راځي زمونږ قام ختموي، زمونږ یې نه ختموي. زمونږ دښمن هغه سړی دی چې نور خلکو ته ما غلط معرفي کوي، هغه میډیا ده. تاسو په دې خبره بیخي سوچ نه کوئ کنه. افغانستان کې چې کله د امریکای فوجیانو په دې لږ سوچ وکړئ، نو د امریکای یو فوجي ډېر خطرناک و چې هغه افغانستان په ځمکه باندې ظلم او جبر کولو. کنه د امریکا د میډیا یو جرنالیست ډېر خطرناک و چې په لکو امریکایانو ته به امریکا کې وی چې دا خلک زمونږ فوجیان مړه کوي، دا خلک دهشتګرد دي، دا خلک زناوران دي او قبایلي دي او غرونو کې اوسېږي. ستاسې په خیال کوم یو سړی ډېر خطرناک و زمونږ دپاره؟ لږ په دې سوچ وکړئ. د افغانستان په خاوره باندې یو امریکای فوجي چې هغه هر قسمه ظلم جبر او ناانصافي کوله، خو بیا په امریکا کې ناست د میډیا یو سړی چې هغه موږ د امریکي ولس ته څنګه معرفي کولو، د پښتونخوا او د افغانستان ولس. نو فوجي ډېر خطرناک شو که جرنالیست ډېر خطرناک شو؟ دا کمنټ کې ټول جواب راکوي، هسې مه کښېنئ، هسې کښېناستو سره څه نه کېږي، جواب راکوئ so we can چې